او دغه رنګې عبدالله ابن زبیر به مال را لېږه او دی به خیرات کو، هغه به را لېږه او دی به خیرات کو. یو ځل عبدالله ابن زبیر چاته وی زه مې ترور له مال لېږم او هغه خیرات کوي، وی زما را ترور دې سمه شي ګورې، او که نه سمېږي 1 روپۍ به بیا نه ورلېږم. دې ته دا خبره راورسېدله چې خورئ خو دې داسې وی وی ښه ما د سخا نه منې کوي، د خیرات نه مې منې کوي، وی په الله مې د قسمې که د سره مې خبرې وکړې، خبرې به ورسره نه ګوره سخا نه منې کوي، خبرې به نه کوم قسم یې وکړم. هغه راغې او جرګي منتونه کول، وی نه بس ماله به نږدې نه راځې، ته ماله سخا نه منې کوي، ما د نیکۍ نه منې کوي، ما قسم کړی دی چې تا سره به خبرې نه کوم. عبدالله ابن زبیر خپو چې دا څه وشو، دا خو زما د مور خور د ترور مې ده، بچی هم نشته، او د حضور پاک بیبي د ام المؤمنین او د نبی علیہ السلام د جنت ملګرې ده. ځکه حضور پاک عایشې بیبي ته فرمایلي په خپله وی عایشې وی ما ته خدای ته په ستا د نکاح نه مخکې ته ما ته الله په خوب کې ښودلی چې دا به ستا بیبي او ته به زما په جنت کې بیبي په جنت کې. حضور پاک ته ډېره ذاته ګرانه وه. یو ځل بیبیانو څه شکایت وکړو حضور پاک ته، نو نبی علیہ السلام ورته غصه شو، وی ګورې ما ته د عایشې په حق کې تکلیف مراره سوی، وی زما د قسمې چې زه د کمې بیبي سره په بستره کې ملاستیم نو وحی نه راځي، او که عایشې سره زه په بستره کې ملاستیم بیا هم جبریل راځي او ماله وحی راوړي. او ما په خپله جبریل علیہ السلام څو ځله ولید چې راغی او ما ته ویلي چې په عایشې زما طرف نه سلام ووایه. نو عبدالله ابن زبیر وی چې خدا څه غلطي وشوه، زما یوازې ترور نه ده، د حضور پاک بیبي ده او د جنت ملګرې ده او د ابوبکر لور ده، دا به په څه رضا کوم. نو د پیغمبر علیه السلام ماماخیلو بنو زهره د هغې یو څو کسان یې راوستل، وی تاسو زما را طرف نه په عایشې بیبي جرګه شئ. د پیغمبر علیه السلام د ماماخیلو جرګه به ومني. نو عایشې بیبي په کور کې یو پرده تړلې وه، په دروازه دننه چې به سړی ننوت نو پرده وه، د پردې نه به دا پورې غاړه ناسته وه، او خلک به چې په دروازه ننوتل د پردې نه پورې غاړه به ناست وو، د دین د مسلو تپوسونه به یې کول، حدیث به یې ته اورېدل. نو عبدالله ابن زبیر دوی ځان سره بوته، چې بویې ته نو څادر کې پټ که، څادر یې پې واچو. نو عایشې بیبي له اواز ورکه د دروازې نه، وی مونږ پلانکې یو د نبي علیہ السلام ماماخیل، اجازه شته در ننوځو؟ هغې وی او دغې پردې شاته را ننوځې، دا خو د پردې نه پورې غاړه. هغې ورته څه وی وی ټول در ننوځو، دې خو ځان سره په څادر کې پټ کړو، وی او ټول را ننوځې. هغې ته پته خو نه وه چې عبدالله ابن زبیر ورسره دی، وی او ټول را ننوځې. نو په دروازه ورننوتل، دې په څادر کې پټو، خو چې ننوتل نو دې د هغه څادر نه ووت او د پردې نه پورې غاړه وردن نه شو. دی بار پاتې شو د پردې نه او دې خورایې وردن نه شو. چې وردن نه شو نو ورته غاړه وته او مینتونه ورته کوي چې ما معاف کا. وی نه دې معاف کوم، تا زما متعلق دا ویلي دي چې دا د سخا نه کوي، ګنې مال به پې بند کم، ما د نیکۍ نه منې کوې، ما د سخا نه منې کوې. هغه د حضور پاک ماماخیل ورته قسمونه اچوي، ای عایشې بیبي مونږ درته قسم اچوو چې معاف یې کړه، او ای عایشې بیبي مونږ د حضور پاک ماماخیل زمونږ جرګه ومنه او زمونږ سفارش ومنه او معاف یې کړه. او هغې جړل، دونه وجړل چې لوپټۍ د اوښکو نه لمده شوه، ټوله لوپټۍ د اوښکو نه لمده شوه. او بیا یې وی ښځه ما معاف کړې، قسم مې کړی دی، خو زه دا قسم به مات کم او ما معاف کړې، خو دا به ما ته نه وی چې سخا به نه کې، که بیا دې ووایي نو بیا به زه دې نه زیاته خفه یم. علما لیکي چې څوک قسم داسې مات کي او مریاني خو یو مریی به ورکي، د الله په نوم ازاد به کي. عایشې بیبي 100 مریان د خدای په نوم ازاد کړل،
یو مرئی کې د سوی آزاد کړل، سل مریا ما قسم مات کړی دی. او چې بیا به مو تکله دا قسم را یاد شو نو جړل به لوپټه به په اوښکو باندې لمده شوه. نو ګوره په بخل باندې چې څوک وایي پیسې تول سخا مه کوه، پیسې در باندې بندوم، دونه به بیبیانې خفه کېدل. زما رونو دا مال د الله را طرف نه دی. قرآن شریف کې الله د متقیانو صفت کوي څه وایي؟ ومما رزقناهم ينفقون. وی متقیان هغه څوک دي چې مونږ که مال ورکړی د هغې نه خرچ کوي. یو مثال در کوم چې تاسو به پیش. ما یو سړي له مثلا 1000 روپۍ ورکړې په یو شرط چې 1000 روپۍ خو دله در کوم، خو په دې شرط در کوم چې 25 روپۍ به زما په خوښه لګې او باقي په خپله خوښه لګوه. دا شرط اسان دی که ګران دی؟ تاسو نه تپوس کوم. 15 څه شي هلکه 1000 روپۍ در کوم خو په 1000 کې 15 زما په خوښه باقي په خپله خوښه. دا خو هلکه اسان شرط دی. او ته بیا هم هغه 15 زما په خوښه نه لګې، ټولې په خپله خوښه لګې، نو زه به خفه یم او که خوشحاله بیم؟ خفه بیم. او بیا به نورې درکم؟ چرېم نه. نو دارنګې الله دا مال مونږ له را کړی دی. مما رزقناهم ينفقون. الله را کړی دی. الله وی په دې 1000 کې 15 زما په خوښه باقي په خپله خوښه، او مونږ 15 هم د الله په خوښه نه لګو، هم مونږ په خپله خوښه لګو. نو الله به خفه که خوشحاله به خفه به. نو مال خو به د نه منې نه کړي، خو برکت به دله ختم کړي. دا مال د زکات رون ډېرې فایدې دي. که زکات چا په صحیح طریقه ورکو، قسم دی که په محله کې او په علاقه کې غریب پاتې شي، څوک نه ورکوي، بغض به ختم شي. غریب بیا مالدار سره بغض هم نه کوي. بعضې کسانی غریبانانی، بچی مریضانی، ښځی ناجوړی، په خپله بیماري ضرورت یې وته، او چې کوم ګاونډي مالداري پکار دی چې هغه له پټ لاس زکات ورکوي، څوک هم ته خبر نه کی. د ګوره ستا مال کې الله برکت ایږدي که نه؟ نو موږ د خدای حق نه ورکو. قرآن شریف کې داسې انسان ته الله ډېر په بده ویلي دي، ډېر بدې ورته ویلي دي. داسې انسان اذا مسه الخير منوعا، اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوعا. عجیبه ټکې د مخکې نه رانه خو دغه انسان بعد انسان داسې وي چې هغه ته نقصان ورسېږي، جزوعا فریادونه کوي، خدای زه دې لیدې، خدای ما سره دا چل کې، او خدای بیا فریاد کوي. واذا مسه الخیر، او که مال ورته ورسېږي 100 روپۍ جمع شي، بیا د خدای په لار کې مال نه ورکوي. زکات به په نقد مال کې م ورکوي چې چا سره نقد مال وي. څونه به ورکوي؟ په 40 کې 1 روپۍ، په 100 کې 2.5 روپۍ، او په 1000 کې 15 روپۍ. دا به څوک ورکوي؟ هغه انسان به ورکوي چې د 2.50 تولو سپینو زرو د قیمت مالک شي. تاسې خپل حساب یې لګوئ. زه ځکه نه وایم چې قیمتونه مختلف کېږي. 2.50 تولې سپین زر، 2.50 تولې سپین زر چې دونه پیسه ورسره نغدی، یا د ضرورت نه زیات سامان ورسره دونی چې د هغې قیمت 2.50 تولو سپینو زرو ته رسېږي، نو دی به زکات ورکوي. او که سره زر ورسره 19 تولو ته ورسېدل نو زکات به ورکوي. او که سره زر د 19 تولو نه کم دی، 1 توله دی یا 2 تولې دی، نو که نور مال ورسره نی بیا پې زکات نشته، تر څو چې 19 تولو ته نی رسېدلی. خو که نور مال ورسره او نقدي روپۍ ورسره دي، د ضرورت نه زیات نور سامان دی ورسره، نو بیا به دا توله یا 2 تولې سره زر قیمت کې هغه نورو پیسو سره به یو ځای کې، نو که 2.50 تولو سپینو زرو قیمت ته ورسېدل زکات به ورکوي. بعضی سیزونو کې زکات نشته، لکه چا ځان له کور واغش پکې اوسېږي، اگر چې د ډېرو پیسو په دې کې زکات نشته. چا ځان له پیو له غوا غشتې ده، یا پیو له میخه غشتې ده، په دې زکات نشته. ګډه چیلی دي پیو له، په دې زکات نشته. چا غوی دی
او یا سنډا دی او د پټي کاروبار پہ کوي یا مزدوری پہ کوي یا مثلا غوا میخه غشت را پیت خرسائی تجارت لینا دا غشتے او د خپل پټي گیا پہ خوریا دا پی گیا ولا روڑی پدې کې ګورې زکات نشتا تر دې حد پورې یو سړي ځان له سوزکې اغشتی دی فلینکو چې اغشتی دی او دې پې کرۍ کوي نو په هغې کې هم زکات نشته البته که د کرۍ هغه پیسې جمع شوې او نصاب 250 تولو سپینو زرو قیمت ته ورسېدی او کال پې تېر شو نو په هغې کې بیا زکات شته چا کور اغشتی دی او په کرۍ ورکړی دی تجارت لنا نو دا کور په قیمت هم زکات نشتا که څوک د تجارت دپاره کور والی چې دا به اخلم خرڅوم پلاټونه تجارت لوالی چې اخلم خرڅوم دې کې زکات شته ګاډي تجارت لوالی چې اخلم خرڅوم بارګین کوي نو په دې کې هم بیا زکات شته د ځمکې نه چې کوم آمدن راووت په هغې کې عشر دی عشر څه ته وایي مونږ ټول ته عشر وایو کم پټي چې د هغې آبیانه ورکوي لکه زمونږ د معیاري پټي د هغې د اوبو قیمت آبیانه ورکوي هغې کې شلم حسابه ورکوي او چې کم اوبه مفتی وي لکه د شورګرې پټي د شورګرې د پټو اوبه مفتی دی مفتی یا زمونږ طرف ته د جندو دا پټي ځکه د هغې اوبه مفتی دي د هغې 10 روپۍ ده 10 من د 10 د معیاري شلمه او د شولګرې د دې 10 یا که څوک پارک اوبه راوباسي د هغې هم شلمه ده او یا که مثلا څوک په ټیوبل راوباسي د هغې هم شلمه ده ګورې او که باراني ځمکې دي د هغې 10 ده 10 دړی 10 من دا به عشر ورکوي که څوک په نیمه ځمکه کري مثلا 20 من غنیم و شنیم د زمیدار او نیم د نیک زمیدار به د خپل نه عشر ورکوي او نیک به د خپل نه ورکوي که څوک دکاندار دی او دکانداری کوي دې دې کال کې ځان له ورځ مقرر کړي په هغه ورځ د خپل دکان د سودا حساب کتاب وکړي زماره سودا د 100 روپو د یو ورځ کې ټول حساب کېږي د هغې نه به خپل زکات ورکړي او که غوا میخې او خان ګډه چیلې داسې وي چې هغه سریږي بار په صحرا کې سریږي سرن اله زمون په وطن کې دا ډېر کم دي پخوا به خلکو داسې وخان نو بیا د وخانو خپل نصاب دی په 5 کې یو ګډه ده په 25 کې یو کلن اوښ دی د هغې پوره حساب کتاب دی دارنګې د ګډو چیلو 40 کې یو ګډ دی او په 100 کې بیا 2 دي د هغې خپل حساب کتاب او که چا دا ورنکړل بیا به څه کېږي سپین زر او سره زر وسره یې د هغې زکات نه ورکوي څه به کېږي رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها فی سبیل الله څوک سره او سپین جمع کوي او د الله په لار کې نه ورکوي فبشرهم بعذاب علیم الله وی د دردناک عذاب زیر والا ورکا حضور